څو ورځې وړاندې دولت پلوه رسنیو د یوه طالب چارواکي داسې انځورونه خپاره کړل چې ګواکې د غنمو درمن ته دې قصدن اور اچولی وي، خو خپلواک تلویزیون هغه ویډیو ترلاسه کړې چې د انځور خاوند پکې ځان ته مصطفی په نوم معرفي کوي چې لوګر مرکز سرسنګ سیمې اوسېدونکی دی. نوموړی وایي چې نه یې درمن ته اور ور اچولی او نه په سیمه کې داسې کومه پیښه رامنځته شوې ده. مصطفی زیاتوي چې د دغه درمن څښتن عبدالرحمن بېکسه و او له دوی یې د کومک غوښتنه کړې وه چې مصطفی او څو تنو نورو ملګرو له عبدالرحمن سره کومک کړی و. مصطفی همداراز وایي چې شاوخوا سیمه د دوی تر کنټرول لاندې د څوک نه پرېږدي چې د سیمو خلکو ته ضرر ورسوي. رسیب الله پاک دې وساته. نو څنګه چې تا د مونږ کلیوال زمونږ ورور سره عبدالرحمن سره خبره وکړه، نو هغه تا ته هم دا خبره وکړه، درته یې ویلې چې مونږ څوک نه درلودل او بېکسه ومه. نو عبدالرحمن ورور راغی او مونږ سره څوک نشته، کومک وکئ. شپږ ګونه پاره مجاهدین راغلو، د سره کومک وکړو او غنم هم سره راټول کړل. او دا د دښمن تبلیغات دي، دا هېڅ حقیقت نه لري. اوس مونږ تاسو په هغه ځای کې ولاړ یو، کوم ځای کې چې ما تصویران باسلي وو، دا هماغه ساحه ده او هماغه درمن ده. ولس د مونږ ده، مونږ د ولس یو. نو څوک داسې کېدی شي څوک راسي خپل درمن ته ور واچوي، دا خو امکان د دې نه لري چې دا څوک داسې کار وکړي. نو د ولس همیشه مونږ خدمت کړی ده او خدمت کوي انشاءالله. مجاهدین څلروي ساعته هلته پیرې کوي او مجاهدین د دغه لپاره دي چې عامو مسلمانانو ته دښمن له شره، د غلو له شره، د فاسدینو له شره په امن کې وي. مننه محترم قاري صاحب، دا د حفاظت ویډیو کې عبدالرحمن چې د سرسنګ سیمې اوسېدونکی ځان معرفي کوي وایي چې خپاره شوي انځورونه حقیقت نه لري، دا یوازې د مغرضو کړیو تبلیغات دي. نوموړی د مصطفی خبره تاییدوي او وایي که سیمه کې داسې کومه پیښه رامنځته شوې وای نو نشي به یې له ورایه برېښېدلې، خو په وینا یې چې دلته هېڅ کومه داسې واقعه نه ده رامنځته شوې. عبدالرحمن په سیمه کې له طالبانو خوښي څرګندوي، خو خلک اوس د دوی په تبلیغاتو سر نه خوږوي ځکه د دوی په مغرضانه کړنو هر څوک خبر دي. الحمدلله خدای پاک دې دوی ته جنتونه ورکړي چې دلته خو انشاءالله په دې ساحه کې نه اور لګېدلی لا تر اوسه نه دی چا درمن سوی ده او داسې هر چا ویلي دی دروغ ویلي دي. داسې دا سوي وای دلته خو به یو اور چې وای یا به یو سوکی به و یا به یو توره مځکه به وه، دا شاوخوا علاقه یې وګوره هغه ایسته بل درمن ده. او بس د مجاهدینو برکت ته چې دا خلک دلته ښه ژوند کوي، ولې په دې باندې څلري ساعته دلته ګرځي دوی ورور ګوله الحمدلله ساحه ښه په امان ده، نه غل شته نه غدوی شته نه ښه شته نه بد شته. نو دوی دې ته خدای ډېر خیرونه ورکړي، ځینې غټ کړاو نه خلاص کړم. خو ما سره ادنیخنه دی باران وه، نو دغه دپاره دوی را سره کومک سو او دا شی را سره راټول کړل د غنم. خدای پاک دې دوی ته ډېر خیرونه ورکړي. مننه حاجي صاحب، خیر اوسې، الله دې